خو ګومر کړو زمونږ د نوې ویډیو د کرکټر نسیم شاه د بایوګرافي باره کې دا نو په دې نوې ویډیو کې زه تاسو ته پاکستانی کرکټر نسیم شاه د ژوند په اړه معلومات درکم نو که چېرته تاسو تر اوسه پورې زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ کړو د نسیم شاه پورا نوم نسیم عباس شاه دی. نسیم شاه په 15 فروری 2003 کې په خیبر پختونخوا لوور دیر کې پیدا شوی و. نسیم شاه په خپل کلی علاقه لوور دیر کې د خپل مرګرو سره رکب بال کرکټ کاوه. نو د نسیم شاه ډیر تیز بالینګ نو د نسیم شاه مشرور هغه پیښور ته راغوستو او په پیښور کې ول په کرکټ اکیډمي کې داخله واغسته. په نومبر 2018 کې نسیم شاه په زر ترقیاتی بینک په ټیم کې شامل شو. په دې کې نسیم شاه ډیر زبردست بالینګ وکړ. او بیا په اکتوبر 2019 کې نسیم شاه په نېشنل टी20 کپ کې د سنټرل پنجاب په ټیم کې شامل شو. په دې میچ کې نسیم شاه ډیر زبردست بالینګ وکړ او نسیم شاه د پاکستان سلیکټر او کوچز ځان ته متوجه کړ. نو بیا اخرکار نسیم شاه په ټیسټ کرکټ کې اولنې انټرنیشنل ډیبیو میچ په 21 نومبر 2019 کې د استرالیا خلاف وکړ. نسیم شاه د ټیسټ کرکټ کې یو داسې لوبغاړی دی چې ډېر په کم عمر کې په ټیسټ کرکټ کې ډیبیو کړی دا. او بیا په دسمبر 2019 کې نسیم شاه د سریلانکا خلاف په دویم ټیسټ میچ کې 15 وکټې واغستې چې په ټیسټ کرکټ کې نسیم شاه د دنیا دویم نمبر کم عمر ترین بالر جوړ شو. او بیا په 7 فروری 2020 کې نسیم شاه د بنگلاديش خلاف په اولنی ټیسټ میچ کې هټریک وکړ چې نسیم شاه په ټیسټ کرکټ کې هټریک کولو والا کم عمر ترین بولر جوړ شو. نسیم شاه د کم عمر باوجود په ټیسټ کرکټ کې ښه بالینګ او هټریک هم کړی دی. نسیم شاه د کویټا ګلیډیټرز فاست بولر دی چې نسیم شاه ته د یو سیزن کویټا ګلیډیټرز $12,000 ورکوي. نو کومنګ نسیم شاه د لیګ کرکټ کیریئر په حواله سره خبرو کو نو نسیم شاه په نېشنل टी20 کپ کې هم لوبه کوي. دین علاوه قائد اعظم ټرافي کې هم لوبه کوي او دین علاوه پاکستان سپر لیګ کویټا ګلیډیټرز ټیم کې هم لوبه کوي. او نسیم شاه په غیر ملکی لیګ کرکټ کې هم لوبه کوي. نسیم شاه په ویسټ انډیز پریمیر لیګ کې هم لوبه کوي او د انګلند کاونټي کرکټ کلب کې هم لوبه کوي. خو ګومر کړو دا د نسیم شاه د کرکټ کیریئر په اړه معلومات د نسیم شاه د ژوند په اړه معلومات نو که چېرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو ته لایک ورکړئ چینل ضروري سبسکرایب کړئ. تاسو د کوم ځای نه زموږ ویډیو ګورئ په کمنټ سیکشن کې را د خپل کلی علاقې نوم ضروري ولیکئ. ان شاء الله ګران دوستانو په بل نوې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.